تازه خبر ایران د مقاومت جبهې ملاتړ پرېښوده. ایران د مقاومت جبهې په ګډون خپل پخواني افغان ملګري پرېښي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د منځني ختیځ مطالعاتو مرکز په خپل تحلیل کې لیکلي چې ایران د خپلو پخوانیو په ځانګړي ډول د مقاومت جبهې پر ځای خپل پام طالبانو ته اړولی. په دغه تحلیل کې راغلي چې ایران د هر هغه وسلوال خوځښت ملاتړ نه کوي چې د طالبانو په ګټه وي. د یاد تحلیل لیکونکي احمد سیار داودزی لیکلي چې ایران کې طالبانو ته سفارت ورکول ښکاره بیلګه ده چې ایران له خپلو پخوانیو ملګرو لاس اخیسته دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.